ګرانو کتونکو السلام علیکم. زه محمد سلمان همدرد د حق غږ پښتو چینل خبري لنډیز کې ستاسو کوربه اوس تاسو پام را اړوم د مهمو خبرونو لنډیز ته. د امریکا د ځانګړي پلټونکي یا سیګار ادارې ویلي چې د حامد کرزي نړیوال هوایي ډګر څخه د وي آی پي پروازونو له لارې د نغدو پیسو قاچاق مخنیوی دې وشي. د بهرنیو چارو وزارت ویلي چې دوی د هغه 21 افغانانو په راخوشي کولو کې بریالي شوي دي چې له څو مودې راهیسې په دوبۍ کې د بېلابېلو جرمونو په تور زنداني وو. یاد وزارت وایي دا کسان په دوبۍ کې د افغانستان د جنرال کونسلګرۍ په هلو ځلو راخوشي شوي دي. ایران د سنیانو مذهبي ځای ړنګ کړي او یو سني مذهبي مشر یې هم نیولی. په ایران ښار کې د سنیانو د یو مذهبي ځای تر ړنګولو او د یو سني مذهبي مشر تر لوړ کېدو وروسته د ایران سیستان او بلوچستان ولایت کې امنیتي ننګونې ډېرې شوي دي. په ورته وخت کې ایران ښار کې د نښتو خبر هم ورکړل شوی دی. ریپورټونه وایي د شنبې په ګهیځ ایران ښار کې د سنیانو یوه عیدګاه ړنګه شوې. د بلوچ فعالان وایي وسلوالو ایران ښار کې د سنیانو پر مسلح برید وکړ او ړنګه یې کړه. د کریمه بلوچ مړی پاکستان ته ورسید. نن دوشنبه به خاورو ته سپارل کیږي. په کاناډا کې په مرموز ډول د مړه شوي بلوچ فعالي کریمه بلوچ مړی پرون خپلې سیمې بلوچستان ته وړل شوی دي چې د نوموړي د کورنۍ په خبره به نن دوشنبه 25 د جنوري به دغه عیار په توم سیمه کې خاورو ته سپارل کیږي.